دا موته چې په دې زړه کې څه خبرې اوړي راوړي که نه او چې دا داسې شی وی او دا داسې شی وی دا هر څه الله ویني. الله غافله نه دی د هغه څه نه. ستا چې کوم امیدونه دي او کوم ستا امنیات دي چې الله دا پوره کړي، نو ته دا سوچ مه کوه چې الله ته غافل. الله دا هر څه ویني، یو ورځ به پوره کړي. خو قد جعل الله لكل شیء قدره. قرآن کې الله وایي زما په نزد د هر شي یو اندازه ده، مقرر تقدیر خبره ده. داسې نه کېږي چې ته څه وغواړې او هغه به په هغه ټیم کېږي، وبه شي، خو د دې به خپله یو اندازه یو مقرر وخت به وي. دې آیت کې زموږ دپاره ډېر داسې یو خبره پرته ده که نه چې زړونه پرې په ارام کېږي، انسان ته سکون رسي. په انسان باندې چې کله سخته راشي نو دی په دې سخته کې ګډ وډ شي، کله یو طرف ته ګوري کله بل طرف ته ګوري. کله انسان باندې سخته راشي دا سخته انسان ګډ وډ کړي. رب العزت د دې هر څه نه خبره دی. ستا د اخوا دې خوا کته او ستا دا ټینشن او ستا دا سوچ او ستا دا فکر د دې نه الله خبره دی. هغه ورور چې د هغه رزق تنګ دی او هغه په دقه تګودو کې دی او ټینشن کې دی او سوچ کې دی چې څه به کېږي څه به نه کېږي. فطرت د انسان دی. نو دې ته موږ دا وایو چې رب ستا هر څه ویني. ستا د دې خولې نه چې دا اوف کله ډېر تکلیف د لاسه وځي، کله انسان ځان سره داسې کښېني بس یو افسوس ورته کې داسې وکړي. کله سړی زه ته ډېره د سوچ خبرو کوم، کله سړی د ډېر غم کې موسکې شي. خیر هم کړی که نه؟ لکه داسې مثال د لاسې درکړم، ته یو ځي ته ورغلې چې دلته به الله رب العزت ماله د رزق یوه لاره جوړه کړي. انتظار دې وکړو ولاړ وې په لین کې او فایلونه دې راغستي دي او پلاني ته دې هم ټلیفون کړی دی او هغه ته دې هم کړی. چې کله ستا نمبر راغی تا ته یې دا وایي چې نشي کېدی، حالانکې ستا د میاشتو یو پروګرام جوړ کړی او رابطې دې کړې وي او وخت او پیسې دې پکې هم لګولي دي، خو تا ته وایي نشي کېدی. کله به داسې ځي کې سړی موسکی شي. دا مسکا د دې انسان په دې شونډو چې راشي که نه عرش والا یږدي او هغه ته دا پته هم لګي چې دا مسکا د څه ده. دا د خوشحالۍ ده، دا د خفګان ده، دا د غم ده، دا د ډېر درد مسکایي ګورې، دا د خوشحاله کېدو هغه نه وي. دا مسکا په څه کوي؟ یعنې بس حیران شي چې زما دې منډې ته وګوره او زما دې کوشش ته وګوره او ده راته په دوو ټکو کې ووایي چې دا کار نه کېږي. رب ستا دا هر څه ویني. هغه انسان چې الله وله بچي نه ورکړي، دا بل مثال وایه، او دی څوک ویني د ځان سره زوی را روان کړی یا زوی راغستی لوبې ورسره کوي، دی ورته ګوري داسې هغه نظر د ارمانونو یو نظر چې دی ورته ګوري. رب ستا په دغه کتو باندې پوهه دی. داسې مهربانه رب دی. هلته دا پته دی چې دی چې به کوم نظر ګوري او په زړه کې صرف کته خو نه وي، د دې کتو سره په زړه کې څه دي الله د هغې نه خبره دی. یو سړی بیمار دی او په کټ کې پروت دی او خوځېدی نه شي او خوا او شا کې دا روغ اوړي راوړي، نو دی هغوی ته یو داسې نظر باندې وګوري چې هغه د حسرتونو وي، هغې کې یا هغه د امیدونو وي. نو رب ستا په دې پوه دی چې ستا زړه کې څه دي، ته څه غواړې. کور ته سړی ورننوځي او سړی چې هغه مالي حالات کمزوري دي، کور ته ورننوځي بچي پسې رامنډې کېږي، یو ورته وایي ماله دا شی، بل ورته وایي ماله دا شی، او دی هر یو ته په یو داسې نظر باندې وګوري چې هغه ماشوم پرې نه پوهېږي. او کېدای شي خوا او شا کې مشران هم پوه نه شي، خو عرش والا پوه شي چې ده په زړه کې څه دي. نو پوره به کړي دا که هر څه دا کوم چې ته غواړې، خو د خپل وخت که تاسو خیال کړی ګوره کله چې موږ دا نوي ځوانان شو که نه
نو دغه وخت کې سړی وایي چې ما سره ګاډی وی او ما سره پیسې وی او سیکل هم سړي سره نه او که یې چې څوک ورته پرېږدي هم نه خیال هم کړی که که چېرته بل څوک هلک ځان سره ګاډی یا سیکل یا څه شی راولي بس دا ټول ورته حیران ولاړ مونږ وایو چې دا هر څه موږ سره وی خو راځي نه په یو ځای بیا داسې وخت په ژوند کې راشي چې هغه هر څه الله ورکړي خدای خپل وخت دی په دغه عمر کې اوس نوی نوی زلمی شوی دی چې زما واده وی په دغه ټیک او په دغه عمر کې چې دی څوک ویني لکه اوس مشر سړی دی 4-5 بچي دي دی هغه ته پسخېږي وایي 4-5 چې زما هم وی بچي دي چې مزه کوي صبر وکړه هر څه به خپل ځي راځي ګاډی دا به خپل وخت تجارت دا به خپل وخت راځي کور دا به خپل وخت مشرتیا جرګو کې کېناسته د خبرې خاوند جوړېده د دې هر څه به خپل وخت راځي نو ته به میوه د پخېدو نه مخکې نه شو کې میوه پرېږده چې څه شي پخه شي نو راوی به یې شو کې او وبه یې خورې او مزه به ترې والي او خرڅه به هم کې پیسې وبې مو وګټي نو چې داسې دې راشو کولی چې هله پخه شوې نه ده هېڅ کار دې نه کړی یو سړی ما ته وایي چې د آیت تا موږ ته بیان کولي مقصد زما د خبرې دا دی کم رب چې رسول وسلم ولیدو چې دی دا مخ په مخه اړې راړې او د اسمان ته ګوري هغه ارمان ورته معلوم و هغه ارمان یې ولې پوره کړو که نه هغه رب به زموږ د ارمانونه هم پوره کوي انشاءالله او ناخبره نه ځي مقصد دا هغه ناخبره نه ځي که بعض راشي ما ته وایي هغه تعبیر بعض خلک د خبرې نشي کولی صحیح د خبرې تعبیر کول دا هم یو فن دی نو داسې ډېر کسان چې هغوی خبره کول غواړي خو هغه تعبیر ګډ وړي نو کله پکې بعض داسې ووایي د جهالت د لاسه یا د علم د کمي د لاسه به موږ ووایو تعبیر ولی نه ورځي یا بس چې الله به خبر نه وي دا مونږ چې دومره ده حالانکې دا خبره چې ګوره قصدر عمدن څوک کوي نو په دې باندې انسان کفر ته ځي سړی وایي چې الله به خبر نه وي خو زه دا عذر دې وروڼو له ګورم چې هغه څوک چې دا خبره کوي هغه په دې نیت نه کوي کوم چې جاهلان دي هغه سخت یې ډېر والی راوالی او هلته د سره علم نه یو کله پکې دا خبره الله ګور الله د هر څه نه خبر دی دا بچایي ټوله د چا ده د الله ده دا کیدی شي چې د چا به بچایي کېږي یو کار کېږي او هغه ته خبر نه وي ته خبر دی نو ستا یې د هر څه نه خبر دی ستا د زړه کې چې کوم ارمانونه وړي راوړي دې نه خبر دی کله انسان اسمان ته داسې بس داسې تاسو دا پوهېږئ چې ته چې داسې اسمان ته وګورې که ولې دې وکتو څه غواړې دې نه الله خبر دی که خیال هم کړی دا څاروی او دا ځناور چې وږی شي خوله یې کوم طرف ته نیولي اسمان ته د دې نه الله خبرې چې دی ولې اسمان ته ګوري کله په انسان څه مسله راشي که نه تاسو کیدی شي چا باندې تېره شوي او کیدی شي چا لیدلي کله په انسان باندې څه مسله راشي که نه او ډېر داسې هغه مسله یې وزوري نو دی داسې الله وایي یا الله نور څه نه وایي صرف د لاس داسې اوچت کړي څه یا الله نو ته څه یې نو بس هغه الله ته پته ده هغه الله ته پته ده ځکه زم که انسان دعا غواړي که نه او دا لاس اوچت کړي چې یا الله هغه تا ته پته ده نو تا ته پته ده هغه څه چې زه غواړم او بس تیراله قبول که تفصیل ته سره ضرورت شتی نه هغه رب ته هر څه معلوم دي ولې د ایوب علیه السلام دعا ایوب علیه السلام دعا تاسو ته خو معلومه هغه باندې 18 کاله بیماري وه او ډېره سخته بیماري په ډېرې په عذاب کړی نو په اخره کې هغه چې دعا وغوښته نو څه وویل وایوب اذ نادى ربه انی مسني الضر وانت ارحم الراحمین یا الله تکلیف راته ډېر دی او ته مهربانه رب یې اوس څه وغوښتو ظاهره کې څه وویل نه خو دننه څه غوښتلي دي هغه دې څه غوښتلي دي چې دا تکلیف رانه لرې کړي مطلب دا دی ګوره یا الله تکلیف ډېر شوی دی او ته مهربان یې
تکلیف ډېر دی ته مهربان د درس ته که توجه ورکړئ دا به ډېر فایدهمند وي ستاسو لپاره درس واورئ یو دوه خبرې به یې زده کړئ ته مهربان یعنی ما باندې مهرباني وکړه او زما دا تکلیف ختم کا الله رب العزت په دې پوهېږي قد نرى تقلب وجهك في السماء موږ ستا دا مخ اینو چې ته اړې راړې د اسمان طرف ته الله وایي زه به دله هغه قبله وګرځوم کومه چې ستا خوښه ده الله رب العزت دې زموږ حاجتونه پوره کړي دنیا او د آخرت او الله رب العزت دې څومره مسلمانانو ته چې غمونه مصیبتونه دي مسلې د الله دې ټولې ختمې کړي قرآن کې یو آیت دی چې کله به کې سړی سوچ وکړي او دې آیتونو ته سوچ او فکر د انسان الځي بیا که خبرې له راجوما کړې وه پوهېږي څنګه نه چې ترجمه وله ورځي د قرآن ترجمه وله ورځي پوه شوی پې ترجمه وله نوې مرحله ده بیا د علماو سره ناست دی به سوچ کوي دی قرآن ته قرآن کې یو آیت ته الله وإن من شیء الا عندنا خزائنه دې ته به چې د سر سوچ نه تللی کېدای شي داسې بې شماره مسلمانان دي چې هغوی د آیت اول پرې راوړي لکه ته وایي چې دا نن نازل شوی دی د سره وونه خو ده چېرته لوستلی نه دی وإن من شیء الا عندنا خزائنه الله وایي هر شی چې دی که نه ما سره خزانې دي هر شی چې دی ما سره خزانې دي دا ډېر خوږ آیت دی او دې کې چې سوچ وکړي که نه یو څو خبرې مخې ته راځي د ټولو نه اولنۍ ستا چې څومره امیدونه دي او ته چې څه غواړې د هغې ستا د رب سره خزانې دي ستا د رب سره څه دي خزانې دي نو د هغه نه غواړه او کوم چې اسباب دي کوشش دی محنت دی هغه خپل جاري ساته او د هر څه د الله سره خزانې دي او ته یې غواړه خزانې د الله سره دي خو ما او تا به هغه رب ته فریاد کوو څه دعاګانې به غواړو چې الله دغه خزانونه موږ له راکړه دویمه د سوچ خبره دا ده په دې آیت کې چې دا صفت صرف د الله دی بس د بل چا دا صفت نشته داسې د الله نه علاوه خو ټول مخلوق دی په مخلوق کې داسې څوک نشتی چې د هغه سره دی د هر شي خزانې بس صرف او صرف د یو رب شان دی د الله رب العزت چې د هغه سره د هر شي خزانې دي که څوک دا عقیده لري که نه چې خزانې د رسول وسلم سره هم دي د ځمکې او د اسمانونو خزانې د رسول وسلم سره دي او کنجیانې د هغه سره دي دا عقیده د شرک او د کفر ده ولې ځکه چې رسول وسلم یې برخدار کړو د چا سره د الله سره یو خو دې دا مسله راووته درېیمه دا خبره ترې راووته چې دا کم خلک چې مخلوق ته چغې وهي او د چا در او دربار له تلي دي او درګاله او د چا د قبرونو نه تاویږي او سجدې لګوي او ښکلوي او د هغوی نه څه غواړي دا ښه ګمراهان دي ولې هغه رب یې پرېښودی دی چې د هغه سره د هر شي خزانه ده او پروت دی هغه چاته چې هغه رب ته محتاج دی د کوم رب سره چې د هر شي خزانه ده نو دی ګمراه نه دی د ده په کور کې چې کوم خر ولاړ دی دی د هغه نه هم زیات ګمراه دی اتې هوښیار دی هغه تې هوښیار دی چې یو سړی د ځان په شان انسان ته پروت دی لکه زه به تاسو له مثال درکړم یو سړی داسې یو مثال یو سړی دی چې خلک وایي چې دا پیر دی او دا الله سره برخه او دا ډېر بزرګ دی او هغه بیمار شو ډاکټر صاحب له موږ بوتو چې دله علاج وکړه پیر صاحب بیمار شوی دی هغه ورته دوایي ولیکله علاج یې وله وکړو څه وخت بعد هغه مړ شو پیر چې دی څه شو مړ شو هم اکه ډاکټر بیا د ده د قبر سره ولاړ دی او د ده نه روغ صحت غواړي
د به کور کې چې کوم خر ولاړ دی هغه د نه هوښیار نه دی خبره مې دې پورې وکړه پرون د پیر صاحب ته ستنې وایلې او دوايانې ورته لیکلي چې دی ښه شي نن دی د هغه قبر ته ولاړ دی او هغه ته چغې وایي لکه نو دا خو ځان ښه کولی نه شو تا پسې راغلی وی ما ته څه دوايانې ولیکه که الله راله صحت راکړي نن ته دلته ولاړ یې دا څومره لوی کمقلتوب دی ښه جی دلته پیر دی او هغه داسې دی او هغه دا دی او موږ هغه له چانده کوو موږ هغه له دا کوو موږ داسې هغه هاهو جوړ دي بیا پیر صاحب مړ شو چې مړ شو دي کومو خلکو چې هغه له چاندې ماندې کولې او هغه له به آبادي جوړوله دی به دلته اوسېږي او د هغه خیال به یې کوو د هغه خدمت به یې کوو هغه اوس د هغه قبر ته پراته وي د هغه نه حاجتونه غواړي دا کمقلتوب نه دی پرونه پورې چې ته لګیا وي د هغه دپاره دې منډه واله نن ته د هغه نه غواړي نو د هر شي خزانې د چا سره دي الله سره د الله نه یې غواړي او مقصد زما د خبرې لوی هغه دا و لوی مقصد هغه دا و چې ستا د رب سره د هر څه خزانې څه چې ستا زړه کې د دې سره هم خزانه ده اوس ما ته پته نه چې ستا زړونو کې څه دي خو هر چا ته پته ده دا څه چې ته غواړې که نه د دې سره هم خزانې دي غواړی چې او په خپل وخت بدله درکې که ستا پکې خیر و دا اوس بله خبره یاده که بعض څیزونه ګوره الله موږ له نه راکوي ځکه چې زموږ پکې خیر نه خو موږ په غیبو نه پوهېږو موږ په غیبو نه پوهېږو لکه اوس یو سړی دی دی غواړي چې یو ملک ته سفر وکړي او ډېرې منډې ووالې او پیسې م ولګولې او کاغذونه یې هم برابر خو څه نه څه مشکل پکې راځي او دی لا نه موږ هسې د مثال دپاره وایم په دغه ملک کې دته یو جاښه جوړېده هغه یا دیني فتنه دین سره تعلق ساتي داسې فتنه وه یا د ده بدن ته نقصان و یا د ده عقل ته نقصان و د ده نشه ییز جوړېدو یا چا مړ کو یا د ده بچو ته نقصان و الغرض څه نه څه مسله درته وه الله د ده په نصیب کې دغه ملک ته تله نه وړي کړي دی اوس سور کېږي شین کېږي کته بره ټوپونه وایي وایي زما کار ونه شو ګوره دا چې ونه شو په دې کې به خیر خو ما ورته د هغه خیر نه یو خبر کله بیا انسان په دنیا کې خبر شي چې زما په دې پلاني کار کې خیر نه و بیا ډېر پښیمانه چې ما هغه څه کړي وړي ویلې یاره ور پای کې دومره لوی خیر چې زه لا نړم او زما کار ونه شو الله ما له هغه نعمت را نه کړو زما پکې خیر نو د الله سره د هر څه خزانې شتي خو تاله به تې درکوي کله په خپل وخت او کیدی شي در نه کي ستا به پکې خیر وي دوه خبرې ذهن ته واچو ام للانسان ما تمنى قرآن کې الله دا خبره کوي ویلي انسان چې څه غواړي او څه وایي هغه شان به کېږي موږ ګورې د الله بندګان بنده هغه څه کوي څه چې ورته رب ویلي دي نو ګوره په دنیا کې پوره هغه څه به نه کېږي څه چې ما ورته غواړم ځکه مشهوره خبره ده چې دنیا ژوند څه دی نیمګړی دی نیمګړی ورته ولې وایي هر ارمان نه پوره کېږي ځکه پښتانه په بله طریقه مو وي چا شل کړې نه ده چا شل کړې نه ده مطلب څه دی چا پوره کړې نه سر ته یې رسولې نه ده د چا هغه ټول ارمانونه پوره شوي نه دي ډېر ارمانونه زمونږ دا به نیمګړي پاتې کېږي خبره یاده کړه د دې څه نه هم پاتې شوي دي دا د چا دپاره استعمالېږي چې کوم مړه دي د هغوی ډېر ارمانونه نیمګړي پاتې شوي او زما او ستا به هم ډېر ارمانونه نیمګړي پاتې کېږي خو ته به خپل رب سره خپل تعلق هغه مضبوط ساتي او د هغه نه به غواړي